أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. د واده زلمی ته مبارکي او د باسط صاحب مننه کوم. خپله خو ته بینیوالی م یو څو شعره به ووایم کوشش مې کولو چې څه ډېر څه ووایم. ما به د شاتو نه هر چاته ډکولي ډیوې، ما د ړندو په دروازو کې بلولي ډیوې، مرګ ته به ټوله کیسه کومه چې په ژوند کې سو، ما په تیارو پسې د ورځې ګرځولي ډیوې. اوس قافلې له د سالار شپه کې پیدا کړي که نه دې خلکو ولې په تلو تلو کې ماتولي ډیوې، چې همیشه خپل رهبران مو په تیاره کې ساتي، مونږ په جیبونو کې د دې ساتلي ډیوې، چې همیشه خپل رهبران مو په تیاره کې ساتي، مونږ په جیبونو کې د دې یارې ساتلي ډیوې، او بسره خپل کور کې دې نشته په تیاره کې ناست دی، تا په کوم سوچ په دغه خلکو خرڅولي ډیوې. یو نظم ویم باسط صاحب، نوی نظم دی که غلط شومه نو بخښنه به غواړم. ما ورته وویل چې واپس شه هغه وخت تیر دی، ما ورته وویل چې واپس شه هغه وخت تیر دی، زه اوس سپین ږیری یم، زه اوس د بچو پلار یم، اوس چې تا ووینم څه چل دی اوس جړا نه راځي، هیبت مې نه اخلي، اوس خوا دې خوا نه ګورمه، ته هم بچي لري په سر کې به دې ډېر سپین وي، ما پسې مه راځه، ته هم بچي لرې په سر کې به دې ډېر سپین وي، هغې به ستا په پټه پټه جړا شک کې پروزي، ما پسې مه راځه، وخت تیر دی اوس څه نشي کېدی. ما اوس مزل کې ډېره دنیا رستو پرېښوه، زما په سترګو کې جړا له اوښکې نه دي پاتې، زما وجود کې هم د درد کیسه بدله ده اوس، زما وجود کې هم د درد کیسه بدله ده اوس، دنیا مې ګورې که د عشق نه مې نفرت شوی دی، اوس خو د مینې د الفاظو معنی نوره کوم، په بې خدای کې د خدای په درک ورک ګرځم، اوس د تیارو سینه کې سترګه د سحر لټوم، اوس د سپوږمۍ سره تشبیه د جانان نه ورکوم، ما په یو نوي لیونتوب کې ستا وجود بهلودو، د فلسفو په کتابونو مې ویناخته دي، نه په وعدو باندې یقین نه انتظار کومه، اوس چې ستا نوم اورم د هغه ځای نظر پاسمه، اوس تا خبر اکثر د یو سړي نه اورمه، خو درمانه اوس تا خبر اکثر د یو سړي نه اورمه، خو ما له خندا ورپورې راشي چې دا دی لا څه وایي، چې مې په تا هم څه لیکلي دي نو بد مې کړي، زه په خپل تیر عمر ستومانه یم چې دا څه وشوه، ما په ځان ظلم کړی، ما غټه خطا کړې د ګناه، خو پرېږده په ګناه کې مې ګناه کړې ده، خو یو احساس راته باسطه ضرور کېږي چې ولې کېږي، عاجز صاحب خو یو احساس راته ضرور کېږي چې ولې کېږي، ما د دې هر څه نه د ژوند یوه معنی وویسته، زه ستا فریب اوس په دروغ او په رښتیا پوهه کړم، ما ته یې اصل نکل بیلکو هم تیاره و رڼا، نو د حقیقت معراج خو ستا په فریبونو کې و، د حقیقت معراج خو ستا په فریبونو کې و، ضمیر خانه څومره نادان یم، رڼا خو په تیارو کې اوسي، څومره نادان یم، بېقراره رڼا خو په تیارو کې اوسي، ټول کائنات خو د وجود په باریکو کې پروت دی، چې په خپل ذات کې سړی ورک شي نو خپل ځان ته رسي، زه هم پیدا شومه چې خپل احساس ته ننوتم، خو هغه حکمت چې مې په یو کتاب کې ونه موندو هغه په سوال کې نه،
هغه خو ستا جواب کې پروت و. بسره زه اوس د بل چا شومه ما یې مه یادوه. بسره زه اوس د بل چا شومه ما مه یادوه.